ګوري موږ به دغه خپلو اکابرینو د سلفو صالحینو طریقه را صفات نسی هغه په دې طریقه کې کامیاب و دین یې ساتلی و د هغو د دین د ساتنې برکت دا و په افغانستان باندې انګریزانو حمله وکړه دا خلک ورته ودرېدل پر افغانستان باندې شورویانو حمله وکړه دا خلک ورته ودرېدل د اصل لنګوټې والا دغه ژرې والا دغه کلیوال دغه علما یو ځای علما مخ روان و خلک د شاپه پسې و د کافر په مقابله کې وجنګل خاص د اسلام او د دین په خاطر شوروي مات بیا په دا وروسته کې تاسو ولیدل دغه د امریکا يرغل رالی د امریکا يرغل ته هم د خلک ودرېدل دا د دین په برکت دا د عقیده په برکت کداغه دین نه وای کداغه اسلام نه وای قسم په الله چې ما او تا وس د امریکایانو د جنورو ناتو د یورپ خادمان بوي دغه غلامان بوي نن چې ما او تا آزاد او په ټوله دنیا کې والله کې پیدا کی لکه نن چې افغانستان الله پاک د یو داسي حر آزاد مستقل خپلواک نظام خوند کړی دی چې هیڅ د کافر اثر نسته باندې د هیڅ اثر نسته باندې خالص لله بالله دین اسلام دی ګوري کوم د دین شکر وکړه قسم په الله چې بیا به مداسي الله خوار کی داسې به مذلل کی چې ولاکه د خپل خبري اختیار ولري دا اوس زموږ تاسو اتفاق چې وو د دې دون يرغل په مقابل کې تاسو د غربیان ولیدل ټول اشر کړیو سره د ټول قوت د تیمز کې تراغلیو دغه زموږ افغانستان ودی ته ودی نوري دنیا ته چې د پرموج يرغل کړیو دا سینه معلومیږي لکه د پتور غوایي کې چې سپینو رښتي لکه څنګه مات څنګه خدای وشرماوه څنګه ذلیل شو دا دغه اتفاق برکتو د اتحاد برکتو حکومت او رعایت ټول سره متفق موږ د بیابانه څخه نه تاواني کیږو که پر موږ څوک بمبار کوي که موږ څوک په توپونو باندې ولي توپونه دیم ولي بمبار دیم کوي هر څه دیم کوي خو په موږ کې د الله تغییر نه راولي زموږ په عقیدو په ایمان کې د الله تغییر نه راولي موږ په دې توپ په تیاره باندې نسی خرابولای کې موږ په توپ په تیاره باندې لمن زوړای نو امریکایانو به د من زوړی وای نو شورویانو به د من زوړی وای خو نه یوړو خدا ټول د زموږ د وحدت د اتفاق د ورورګلوي برکت زموږ د اسلام او د دین برکت که پر دغه دین باندې ولاړ واست پر دغه اسلام باندې ولاړ واست د دنیا ټول قوت سره یوځای شي زمو ضمانت کوم کې تاسو ته ضرر ورساوه یا تاسو نظام در خراب کړي یا تاسو عزت در خراب کړي مګر کوم دین پرېښاوه خدای به زموږ نصرت پرېږدي خدای چې د چا نصرت پرېښاوه بیا هیڅوک نصرت نشي کولای کنه نو الله جل جلاله دې استقامت پر دې دین باندې راکړي خدای تعالی جل جلاله دې د امتحانونو څخه وساتي الله مو دې په دې روان امتحانونو کې کامیاب کړي مسلمانانو الله پاک ته رجوع وکړي الله پاک ته توبه وباسي وخت نه دی تیر شوی او شکر ادا کړي د دې نظام شکر ادا کړي د دې امنیت شکر ادا کړي د ظلمونو سزا وساتي ظلم مکوي په خپل مابینځ کې په معاملو کې ظلم مکوي احتکار مکوي یو د بل کومک سره وکي عدالت وکي په خپل معاملو کې ګوري په عدالت باندې بیا د نظام بقا پیدا کولای شي د ظلم سره نس پیدا کولای بقا نو الله مو دې د ظلم وساتي الله دې عدالت په برخه راکړي